په ډېره بخښنه چې مشر موسی ته دا کیسه که چې یاره دا کسون چې داسې نه وي چې آیسایر چک کړي وي وینئ دا کیسه په ډېر ځایونه ښې مو اورېدلې دي بیا مو وخت کاس ته ډایرکټ په غځې شه وویل چې ته چې روتلېغه په تونه مخ شه مو ته کاس کال وکړه چې دا عیسایي کاس دې راغونډی چې د زړه راز به ته ونه یایي چې سره دا پڅه یې زه خو نه دا عیسایي کاس مو په تونه پوښتنه کړه مو چې یې دا به چې زه په قرآن لیدل که مو چې بیا یې دا به چې زه په خدای لیدل که مو چې بیا یې دا به چې زه بې ادبي مو تعلق درته وچوم مو چې بیا یې وی چې څه ثبوت شته در سره مو چې نشته خو یې ته یې د نرس یا مو ته ځونه ثابت کړه چې زه د عیسایي کاس نه یم مو چې داسې د میش مشر په سلګینه بیانونه پروته دي د پی ټي ایم هر ورکر دا ویس هم میش ډېر په نوزک زی شوي لوړي خدای په میش قادر دی هر ورکر تو سے تا د مشر نروان سا د وړي کې ورکر پرې یایي درته مشر بار بار ویلي دي چې د کوم په څه شي زړه سپینېږي په قرآن یې سپینېږي رودا وړي چې زه اوس ورته پکې کښېږدم چې زه د حکوم د وطن د بقا د تورسارۍ د مشرونو سپین ږیري عالمونو د عزاتو د ناموس د پوره چک شوی چې په څه شي د کوم مقصد تسلي کېږي چې پخشي زه ګواهي ورکړه چې زه د کومو د وطن د پوره دغه مبارزه یا دغه جنګ مې په مخ وخستی دی بیا مشر یایي چې د چا سره څه ثبوت شته د چا سره دلیل شته چا د یوه پیره یکی واري پې په میش ثبوته کړه بیا کیسې د حکومو د وطن په ګاټه دي غږ د حکومو د وطن خو بیا دا خلک خامخا ویلې د دغه خلک په پرېګنډې غولېږي د پی ټي ایم سره ملګرتیا ویلې نه کړو مو په دغه نظم ښه ټولې کیسې درته منشن کړې چې بس میشتوس د سالي اساس